زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یار محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې به درته د قرآن کریم د سورتونو له ډلې د 9 سورتونو یادونه وکړو چې انسان له 9 بدګړو څخه ژغوري. لومړی هم سورت الفاتحه انسان د الله تعالی له غضب څخه ساتي. دوهم سورت یاسین انسان د قیامت په ورځ له تندې څخه ساتي. دریم سورت الواقعه انسان له غریبۍ او فقر څخه ساتي. څلورم سورت الملک یعنی تبارک الذی سړی د قبر له عذاب څخه ساتي. پنځم سورت الکوثر انسان د دښمنانو له دښمنۍ څخه ساتي. شپږم سورت الکافرون انسان د مرګ پر وخت له کفر څخه ساتي. اوم سورت اخلاص یعنی قل هو الله احد انسان له منافقت څخه ساتي. اتم سورت فلق انسان د حسد کوونکو له حسد څخه ساتي. نهم او وروستۍ سورت الناس انسان له وسوسو څخه ساتي. که چیرته د قرآن کریم له سورتونو څخه یاد سورتونه تلاوت کړي نو له یادو 9 بدګړو څخه به وژغورل شي. د نن زرینې کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر نورو زرینو کرښو ما یار محمد پردیس ته اجازه راکړئ. د الله په امان.